سلام دینګل کاکا. پس له ډېره وخته مې ولیدلې. ته چېرته وې؟ تا خو ما سره وعده کړې وه چې ماشومانو ته به کیسې کوو. بیخي ورک ورک یې درکونه دې نشته دي. وعلیکم السلام لیونی ځونډیه. ښه یم همدلته یم، ګرځو دې شاوخوا کې. بس نو ژوند دی تېرېږي، قیسې به کوو. نن مې یو کیسه درته راوړې یو، دا به درته ووایمه. شکر چې جوړ یې دینګل کاکا چې جوړ مې ولیدلې. نو ته راته دا کیسه ووایه چې تا څه کیسه راوړې ده. ډېره مننه ځونډی خانه. کیسه خو داسې وه، نن په بازار کې روان ومه، یو پخوانی ملګری ترافیک مې ولیدله. د جمهوریت د وخت و. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې که ته تر اوسه پورې دلته په دنده مصروف یې، دا څنګه چې ته تر اوسه پورې په دنده یې، ولې نه یې بېدندې کړی؟ نو هغو راته وخندل، راته ویې ویل چې مونږ جمهوریت طالبانو ته په بدو کې ورکړي یو، نو مونږ د دې سره وظیفه کوو. ډېر مې ورته وخندل. والا زه دې هم ډېر وخندومه. دینګل کاکا دغسې کله کله راځه کیسې کوه، ټوکې او خاطرې راته وایه که نه. صحیح ده ځونډی خانه، کیسې به درته کوم، خاطرې به درته وایم، خو اوس مې عجله ده درنه لاړلم، بیا به سره ګورو. خدای په امان. په مخه دې ښه شه دینګل کاکا، زه م لاړمه بازار ته چې عجله مې ده لږ سودا اخلم.